نټ منبر وم موږ له یو بل راغی د فوج د 1200 عربو ډالرو او دا فوجان موږ ته شکایت کوي چې ګوره موږ د 1200 عربو ډالرو بل امریکې له لږلی و د 4 عربو ډالرو کټ یې پر ولګه اته یې را منظور کړي نو ما ورته ته دا راته ووایه چې دهشتګردي ستا مسله ده که د امریکې ده که یو ستا مسله ده لکه چې دا ته نارې وهي نو بیا یې تاوان له امریکې ولې غواړي او که ته یې چې امریکا زما دوسته زه نیستمن یم نو بیا خو ښه در سر کي بیا خو چې یې څورې درکړه تر جاراږه نو د دعوې دا سور شین څه له کړي لکه چې به د پور پر اوښتی خو معنا دا ده چې خدمت ته کړی دی اجرت یې در کم کړی دی هغه درته بیایي اجرت زیات اخلي خدمت کم کړي ته ورته یا خدمت ډېر راځه اخلي اجرت کم راله کوي خو ګنګړ خو پر دغه لهذا زما و د ټولو ادارو ته که خفیه دي که ښکاره دي دفاعي دي که عدلیه ده که انتظامیه ده و ټولو ته مې درخواست دی چې تاسې دا خپل خدای حضر و ناظر کوئ ته په دغو حالاتو ډېر ښه خبر یې چې جنګ له چا سره دی څوک یې کړي او زه سره د کلمې د هغ جنګ فریق څنګه یم کرایه څنګه اخلم لهذا پکار دا دی موږ په دغه جنګ کې د کرایې خلک یو او استعمالر یو څه شي دی څه شي نو ما په خپلو نجي مجالسو کې هم د دوی په خدمت کې دغه عرض کړی دی په عمومي مجالسو کې هم زه د دوی په خدمت کې دغه عرض کوم تاسې دا راته ویاست پر 14 تاریخه باندې په دغه هدره کې 2 کسان نیو کړي لو اوږدې څڼې دي ږیرې هم دي او د پولیو په باره کې ویره خپروي او چې داسې ول انتظامیه دغه 2 کسان پر 14 تاریخه نیسي زموږ د دفاعي ادارو خلک ورادي دا زما میلمانه دي نو چې داسې خلک ته میلمانه کوي امن به څنګه راځي زه له ده پوښتنه کوم یعنې ته خدایو حاضر که چې دغه خلک ستا میلمانه سي نو زه د بیا څه شی سم پر دا د 23 مارچ شپه ده یعنی 22 تاریخ تر سوی دی 23 به سبا راځي په دا شپه د شپې پر 3 بجې باندې 2 ګاډۍ د اف سي د نار ورسک د لیویس تاڼې له ورځي یوه ورننوځي یوه زبندې دري سپین ږیری سړی تر ګرب یې نسي او راچې کوي یې یا ښځه ځننه ورننوځي بیا دغه وارلس سیټان چې دي دا راچې کوي مسله څه ده یعنی که دا در سر سپور شي او بیا یې ته حلال کړي 2 کسان دي 3 پر ګشت تللي دي 2 په تاڼه کې دي که تا دغه حلال کړي بیا خو به نو طالبانو ته منسوب کړي که دی توپک یوړو بیا خو به نو لیویز ناکام وي نو اوس میړه ولې تا د خدای غل نه کړي خو چې زموږ که راشي غلا وشي اوس موږ کله ویل چې ته غل یې خو بېبختي هغه ده چې ته راشي غلا کړي اوس دغه څه شي بیا تاسې دا راته وویاست زه له دغو ادارو دا درخواست کوم چې د دنیا پر تاریخ نظر واچوه چیرې د داسې فوج چې زما فوج وي زما د ښځې ګهڼې به ځینې جلا کړي ته زما له ښځو ګهڼې جلا کوي خدای د خوار نه کوي زما د مالدارو سرلي ښځې ښځې راسې کوي ته یې ورته اچوي ته زما دوست فوج یې که دښمن فوج یې ته څه شی د افغانستان قیدیان چې د امریکې په جیل کې استلي دي له هغو پوښتنه وکړئ چې د امریکې سره وي او چې ستا په جیلو کې استلي دي له هغو پوښتنه وکړئ چې ستا سره وي داسې خو د سر دښمن له ما سره نه کړي لکه چې ته له ما سره کړي چې دا د لیویس خطبه ښکاره دي یو یې کیپځای وځلی دی یو یې اسملځای وځلی دی دا وهم دغه خلک دا ته وایې له موږ ته د پبلیک حمایت وکړي پبلیک په حمایت څه کړي د لیویس د پبلیک ته دوه یې در مړه کړه ته دا ستا مړي راوښیې چې څو د وځلي تا خو خلاص کړي دي وځلي دي نه
د یوه مړه په موبایل کې د دفاعي ادارو د افسرانو نمبر موجود دی، رابطه د څه ده ورسره؟ د یوه د کور تلاشي چې کړي د هغه پر کتاب باندې چې لوړ کاغذ پروت دی، په هغه کې د افسرانو نمبر پراته دي، ستاسو د دوی څه تعلق دی سره؟ نو غصادی صاحب یای که یو فارسی شاعر دی، ولی بهر رنگی که خواهی جام میں پوش من اندازه قدت را می شناسم. لږ خدای حضر کوي و خدای ته وګورئ. د دغو خلکو د تڼاکو لاس ټیکسونه لا دا و تاسې ته تنخوا درکوي، او ته زما له ښځو سره زما له کورو سره اپریشن تاسې د چی کوئ؟ و ما ته بریفینګ را کوي و سکټې داخله د مشرانو نمونه یې راشئ، تعداد یې راشئ، کور یې راشئ، ښځه یې راشئ، لیار یې راشئ. نو تر دا پورته له ما ته چی معلومات کوي؟ چې نوم یې در معلوم دی، پلار یې در معلوم دی، کام یې در معلوم دی، کور یې در معلوم دی، کله یې در معلوم دی، ښځه یې در معلومه ده، لیار یې در معلومه ده، تعداد یې در معلوم دی، بیا پورته ته چی غواړي؟ شپږ درس ایجنسۍ د حکومت د خفیه ایجنسۍ دي، په شپږ درس ایجنسیو کې ته نه یې په خبر. لہذا ما به و تاسې ته اپیل دا وي، درخواست به مې دا وي چې د خدای لپاره خدای حضر و ناظر کوي، له دوو یوه وکړئ. یا دا تسلیم که چې وزلم د زه، نو مو ګناه څه کړی؟ د ګناه ځای راوښي چې ما څه ګناه کړی؟ یا دا ووایئ چې ستا په دفاع کې زه ناکامه یم، بیا راځه ټول څه بیا ما او دی وله پرېږدي. لہذا ما و تاسې ته عرض دا دی چې که ملایان یاست، نو و قوم ته دا خبره واضحه کوي چې که اول مثلا دوی خبرې دي، خو یا دا ووایاست چې فساد و موږ خطا سو جهاد مو باله، یا دا ووایاست چې اول سر یې جهاد و اوسربل یې فساد، چې هغه په خوله ملټاړي هغه وپوهوئ. که یې عزیزان دي پر هغو وګرځئ او دا حقیقتونه ورته واضح کړي. قومونه او کلي، زیی او نغري، دا په خپله سره کښېنئ او مخ ول واړوي. پښتانه یې کاڼی که کم دی، خو د ګړي خو محکم دی. په خپله له دغو مجلسو دله راوګرځوئ. یعنې دی دا تاسې یاست په سنجاوه کې مړي تس کړي، دغسې وکړه چې څو تس کړي، چا په زیان شي څوک؟ نو چې ته د ډګر نیولي خلک دلته مړه کې و ما ته تس کې دلیل ما وال یا ونسل یا یې مړه کړل، دوه خو یې ووکړه. اپریشن پر څه باندې کړی؟ زما به و تاسې ټولو ته عرض دا وي چې دا اپیل ورته وکړئ و دغو خلکو ته چې موږ اپریشن کړو چې ګله وروره ته خو به ما وژلې او کریا به له امریکې غواړي، ما مړ ما به شهید کې الله د الله امر یې مې منلی دی چې خپل ورور یې خدای راته لې وکړ، مګر نه باررم، نه کور پرېږدم، نه غولی خالی کوم. اپریشن ته پر چی شي کېږي؟ که چېرې یو غل هغه دوی په ما کې سته او زه یې په مخ کې درته ودرېدم، غاړه مې تر ویښته نه رهي، او که نه سما پر چی باروي؟ د وزیرستان پغلې نجونه د خلکو د در سوالونه کې ته نه شرموي؟ مسلمان هم دي، د دغې خاورې باشندگان هم دي، ستا له لاسه در بدر دي. نو ما و تاسې ته عرض دا دی چې د بارېدو خو چې نوم نه واخلئ، ورته پر دغه میله به مسیم پورته د مړ کم که د پرېښو. بل هر قوم په خپله سره کښېنئ، د ځان پر سر په خپله وخیازئ. کم د ځان خیر په خپله وغوښت که نو امید خو د دغې نسته چې ګواکریها به میندوي بیا به سرپه پر ما کړي، د دغه امید خو نسته. او دوی و ټولو ته زما دا درخواست دی چې دا څه خبرې چې ما درته کړي دي تاسې د تاریخ او د دلیل په رڼا کې وسنجوئ
که غلطه وه زما غلط فهمي وباسئ، که صحیح وه بیا خپل خدای حاضر او ناظر که یاسته، بیا له ځانه سره حساب وکړي چې دغه خدای له به ته ورځي جواب به څه ورکړي. که لیویز دی هغه د بیداره سي، که پولیس دی هغه د بیداره سي، که عام قبایلي خلک دي درسته د له ځانه نه جلا کړي، بیداره دي. دا خو هر چاته معلومه ده چې که زما قاتل د اف سی پر چین ورایسي سلام هم ورته کوي، چین هم ورخلاصوي، خو چې زه ورایسم چې د دنیا بې عزتي و هغه راسره کړي، نو ما په تا ګناه څه کړی دی؟ ګرامه مو څه کړی؟ تنخوا درکوم دغه ګرامه مو کړي. نو زما عرض دا دی، ما ستاسې ډېر وخت واخیست، بیا به هم مجلسونه سره کو، خو د اکشن کمیټۍ به ټولو شریکو جماعتو ته زما دا یو درخواست دی، تاسې یوه مهرباني وکړئ، که ستاسې صلاح وله ورځي او اتفاق مو کړي، هر یو سیاسي جماعت ته له خپله پلیټفارمه دا خپله جلا جلسه وکړي او دا تمام سیاسي جماعتونه چې په اکشن کمیټۍ کې شریک دي هغه د حمایت کړي، چې دغه د اکشن کمیټۍ له نامه دا خصم سیاسي پلیټفارم جوړ شي او تمام دنیا ته درک ولګاړي چې د دغه عمل ټوله سیاسي جماعتونه په دغه روب کې او په دغه لورلایي او روب ډویژن کې خلاف دي، خلاف یې بولي. له دغو 5 کسانو د چا پر زړه سیاهي نه ور اوړي، ولمن از بیگانگان هرگز ننالم که با ما هرچه کرد آشنا کرد. له دغو 5 کسانو چاته دغه ویره پر زړه نه ور اوړي چې دا ویره ور اوړي د دغو دفاعي ادارو له وجې ور اوړي چې پر شا یې دغه ولاړ. واخر دعوانا ان الحمد لله.